مینه او درنښت په تالار کې راټول شوو شاعرانو، ژورنالیستانو، د رسنیو کارکوونکو او درنو مېلمنو، تاسو ټولو ته هرکلی او د نیکمرغه لوی اختر مو مبارک شه. ډېر خوشحاله یو چې یو ځل بیا د سکون په انګړ کې یوه شانداره مشاعره لمانځو. نو له ټولو ګډونوالو څخه ډېره مننه او کور یې آباد چې زموږ سره یې په دې ادبي مجلس کې ګډون کړی دی. د مشاعرې نه مخکې ستنېږو د وینا برخې ته. د وینا په برخه کې د سکون رسنیز ګروپ مسؤل ښاغلی حفیظ احمد نصرت صاحب راځي او خپل وینا راته اوري. د ستر څښتن په ستره او سپېڅلې نامه د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خواله رسنیو یا سوشل میډیا ډېرو درنو کتونکو او د سکون راډیو په انګړ کې ډېرو معززو د قدر وړ شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو او میډیا د برخې ډېرو درنو همکارانو نیکی هیلې، سلامونه او د اختر مبارکي مې ومنئ. ډېر د خوښۍ ځای دی او د افتخار ځای دی چې موږ نن موږ تاسې یو ځل بیا د اختر په پلمه، د اختر د خوښیو په پلمه څو اختریز شعرونه، څو اختریز پیغامونه او څو په ګډه د اختر دغه خوښۍ لمانځو. زه ډېر خوښ یم چې نن د ادب او فرهنګ د برخې ډېر درانه د قدر وړ او د عزت وړ شاعران وینم او هغوی له موږ سره نن په دغه ناسته، په دغه ادبي بانډار او په دغه ادبي مشاعره کې ګډون کړی. دا یوه له راتګه نړۍ مننه او دا یوه کور ودان چې د پښتو ادب د بډاینې، د پښتو ادب د غني کېدو او د دې برخه کې د کار کولو لپاره میدان ته راغلی دی او هڅه کوي چې زموږ تاسې دغه پښتو چې اوس د ژبو پر سرونو او د خلکو په زړونو کې ځای نیولی او نړۍ ته او ټکنالوژي ته ورداخله شوې ژبه ده، په ادبي او لیکنیزه برخه کې تاسې کار کوئ. ډېرو درنو ترنمویونکو او ډېرو درنو شاعرانو ستاسې دغه هڅې باید لا هم ګړندۍ شي او زموږ هم هیله دا ده او موږ هم په ټول توان او پوره معنا ستاسې تر شا یو، له تاسې سره یو، ستاسې له منځه یو او له تاسې سره به ګډ کار کوو. دلته د بېلابېلو ولسوالیو څخه، د بېلابېلو سیمو څخه د مرکز لښکرګاه په ګډون د هلمند له بېلابېلو سیمو څخه موږ دلته ډېر درانه شاعران لرو او دوی د نننۍ اختریزې مشاعرې ته راغلي او ګډون یې کړی دی. کورودانۍ ورته وایو. ستاسې دا یوه راتګ موږ ته د قدر وړ دی او ستاسې ادبي هڅې، ستاسې ادبي منډې ترنډې د ادب په برخه کې د ستاینې وړ دي، د قدر وړ دي. په خاص ډول جیني جاتمال صاحب چې د ادبي ټولنې چارې مخته وړي، په واقعیت سره نادالي ادبي ټولنه چې په دې وروستیو کې نه بلکې له کلونو را په دې خوا چې موږ تعقیبوو هڅې او فعالیتونه د قدر وړ دي. په هلمند کې نورې ټولنې او نور شاعران چې د شعر او لیکوالۍ او ترنم په برخه کې کار کوي، د ټولو هڅې د ستایلو دي او زه ځانګړې مننه د جیني جاتمل صاحب څخه کوم، د ملګرو څخه کوم چې د ادب دغه برخه روانه ساتلې ده. د طنز، ترنم، شعر او شاعري په ژبه د ولسونو او د خلکو د زړونو دردونه مرهم کوي، هغوی ته کار کوي او خپل کلام روان ساتلی په نن عصر کې په اوس وخت کې دا یو ډېر غټ کار دی او آفرین دی پر تاسې ټولو او موږ په ټول توان او په ټوله معنا په رسنیزه برخه کې له تاسې سره همکاره یو، همکاره وو، همکاره به اوسو. له تاسو ټولو ډېره مننه. شاد اوسئ. د سکون رسنیز ګروپ د مسؤل ښاغلي حفیظ احمد نصرت صاحب څخه ډېره مننه چې په زړه پورې وینا یې راواروله. زه هم په خپل وار سره تاسو درنو اورېدونکو او ګډونوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې دغه نیکمرغه د خوشحالۍ ورځې په خیر در باندې تېرې شي. د وینا په برخه کې پاتېږو. اوس هم په ډېر درنښت د غږ راډیو مسؤل ښاغلي هلمند صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو تر څو سټیج ته راشي او خپل په زړه پورې وینا وکړي. لوی مهربان او بخښونکی خدای په سپېڅلې نامه
لومړی تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قربانۍ اختر مو مبارک شه. خدای جل جلاله دې دا اختر نور هم د سولې، امن او ورورولۍ اختر کړي. ټولو شاعرانو څخه زیاته مننه کوم. ډېر خوشحاله یم چې داسې یو د خوښۍ محفل کې یم، مشاعره کې اختریزه چې زموږ ځوانان، شاعران، نعتخوانان، ټول ځوانان راټول شوي دي. همچنان ژورنالیستانو څخه، د رسنۍ مسؤلینو څخه مننه کوم. په خاص توګه له ښاغلي نصرت صاحب څخه زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې کار کړی دی. انشاءالله بیا هم مننه ځینې کوم. کور مو ودان آباد وسي. همدا شاعران یاست، همدا ادبي فعالان یاست چې دې ټولنې ته تاسې کار کوئ. دا ټولنه هغه ټولنه ده چې ډېر بیچاره ټولنه ده. دا تاسې یاست چې دا ټولنې ته خدمت کوئ، دې ټولنې ته داسې څه وړاندې کوئ تر ولس یې رسوئ، ستاسې په ژبه تر ولسه پورې رسېږي، ستاسې له فکره تر ولسه رسېږي. دا ډېر د افتخار ځای دی چې زموږ په هلمند کې ځوانان سته، شاعران سته، نعتخوانان سته. د دې ټولو څخه زیاته مننه کوم. په رسنیز برخه کې د غږ راډیو په نمایندګۍ زه په تمام معنا ستاسې خدمت کې یم. رسنیز برخه کې هر کار و خدمت وي، موږ ستاسې تر شا ولاړ یو، تاسې مخته سئ، موږ درپسې یو. نو بیا هم په وروستۍ کې تاسې ټولو ته د قربانۍ د اختر مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې دا اختر هم نور د سولې، امن او ورورولۍ اختر کړي. په وروستۍ کې بیا هم له رسنیز سکون رسنیز ګروپ څخه زیاته مننه کوم چې داسې مشاعره یې جوړه کړه زموږ د ځوانانو دپاره، د ځوانانو د تشویق لپاره. ډېره مننه. نیکمرغه اختر ولرئ. اختره شکر دی چې راغلی، اختره شکر دی چې راغلی. زه انتظار درته له ډېرو مودو. له قدرمن هلمند صاحب څخه ډېره مننه او کور یې آباد. نو واقعا د ښاغلي هلمند صاحب، نصرت صاحب هسې د ادب لپاره په خاص ډول د شاعرانو لپاره د ستایلو وړ دي. کور یې ودان او د دوی د لا پرمختګ او زموږ سره د همکارۍ په هیله ستنیږو، د مشاعرې ور پرانیزو. وای شکر دی بیا اختر راغلی دی، د هر چا اختر راغلی، راځه اشنا اختر راغلی، او زما او ستا اختر راغلی. د مین زړه به درته ووایم حالونه. او بیا د اختر شپې ورځې راغلې، هر ځای یو ځای ګرځي، ځوانان مزه کوي نه. او اختر ته ځکه خوشحالېږم، زما مرور لالی به بیا را په خلاصینه. او د لوی اختر دې مبارک شه، د لوی اختر دې مبارک شه. رب دې قبول کړه ګله ټول عبادتونه. زه په خپل وار سره د مشاعرې ټول راغلو شاعرانو، ترنم کوونکو او ګډون کوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست او د لوی اختر ځانګړې مبارکي ټولو ګډون کوونکو ته وایم. خدای جل جلاله دې دا اختر په ټولو باندې په خیر او خوښۍ تېر کړي. وای قلم را واخلم پرې دستا د مخ ستاینه وکړم، ولیکم ولیکم ښه ډېره پرې لیکنه وکړم. قلم را واخلم پرې دستا د مخ ستاینه وکړم، ولیکم ولیکم ښه ډېره پرې لیکنه وکړم. دا چې نامه دې له زړه وباسم او هېر دې کړمه ولسمال صاحب، دا چې نامه دې له زړه وباسم او هېر دې کړمه. رب خو دې نه کوي چې داسې تېروتنه وکړم، چې پېژندل د انتظار زده کړې او صبر وکړي، چې پیژندل د انتظار زده کړې او صبر وکړي. په څو ځلې مې پر ما زړه ازموینه وکړم، او را سره مل همدا ارمان وي چې به وشي که نه، را سره مل همدا ارمان وي چې به وشي که نه. هغه به ورځ وي چې د ښکلي یار لیدنه وکړم، او که څه غمونه دي خو ستا د لورې راغلله نو. ساحل صاحب که څه غمونه دي خو ستا د لورې راغلله نو، زه ګیلمن خاکسار به ښه مېلمه پالنه وکړم، او زه ګیلمن خاکسار به ښه مېلمه پالنه وکړم. ستاسې له توجه څخه ډېره زیاته مننه. د مسافر څه اختر وي،
د مسافرو څه اختر وي ماښام پردي دیوال ته شا کړې وژاړې نه. له ګیلمن صاحب څخه ډېره مننه کورې ودان چې د اختر اړوند چمتو کړي بیتونه یې راته واوروله. د مشاعرې په دې برخه کې قدرمن عبدالهادي یاسین صاحب راځي او غزلونه راته وایي. چې د خلکو سره خاندي په خندا کې د بېوزلو سره ژاړي په ژړا کې، چې د خلکو سره ژاړي په ژړا کې، چې د خلکو سره خاندي په خندا کې د بېوزلو سره ژاړي په ژړا کې، د اخلاقو یې شعبه پر 100% نه یې وینم داسې خلک په دنیا کې. او زه په دې باندې آګاه یم تر قیامته، زه په دې باندې آګاه یم تر قیامته چې کوي زما سره ژوند دا په جفا کې، زما د ژوند خبرې ټوله مینه مینه، زه نو نه پوهېږم یاره په صحرا کې. خلک غواړي څوک په ماسې څه بدنام کړي چې بس وایوري اواز د چا په خوا کې. خلک غواړي څوک په ماسې څه بدنام کړي چې بس وایوري اواز د چا په خوا کې. خدای ته څه جواب ورکړي ای یاسینه چې افغان ولس دې یاد نه کړ دعا کوي چې د خلکو سره خاندي په خندا کې، چې د خلکو سره خاندي په خندا کې، د بېوزلو سره ژاړي په ژړا کې، د اخلاقو یې شعبه پر 100% نه یې وینم داسې خلک په دعا کې. زه هم په خپل وار سره ټولو شاعرانو، ادب پالو، فرهنګ پالو او راغلو میلمنو او همچنان د همدغې راډیو کارکوونکو ته او ښاغلي حاجي جانان نجاتمل صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. هیله مند یم چې روغ او د صحت په جامو سنبال یاست او د لوی اختر مبارکي دې وي تاسو ټولو ته. زما سره یو بل شعر دی، خدای جل جلاله دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. زما د زړه هڅې کامیابه شوې اختر کې، زما د زړه هڅې کامیابه شوې اختر کې، د رقیب خبرې ورانې شوې اختر کې. زما د زړه د ماتېدو کوشش یې کړی و، د کارونه یې وران غوندې شاړې شوې اختر کې. زما د زړه د ماتېدو کوشش یې کړی و، د کارونه یې وران غوندې شاړې شوې اختر کې. اوس به نو څنګه پرې تېرېږي دغه ورځې، کیسې یې ټولې شوې خرابې په اختر کې. ای په کتو ورته ستا مړاوې هیلې داسې ورته د ژوند لارې اسانې شوې اختر کې. پس له جنګونو او منګونو څخه وروسته زموږ پښتنې پیغلې بیدارې شوې اختر کې. او یاسینه اوس ورته په ښکلو سترګو ګوره، یاسینه اوس ورته په ښکلو سترګو ګوره، ستا په نوم ټولې حیرانې شوې اختر کې. د توجه څخه مننه. نصرت صاحب درته یم ډېر انتظار راسه، زما د زړه یې قرار راسه، درپسې یم بیمار راسه، ته د اختر په سهار راسه، زه به در ووځم تورې سترګې سره لاسونه. ډېره مننه یاسین صاحب، ښایسته بیتونه دې راواوروله. او یو یادونه بل هم کوو چې نننۍ مشاعره مو د ځانګړو مشاعرو څخه ده چې د اختر په مناسبت د سکون راډیو په انګړ کې دایره شوې ده او د اختر شپه د تاسې له سکون راډیو څخه اورئ. د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي وکیل احمد ظاهري صاحب ته بلنه ورکوو تر څو مو د ترنم په ټال وزنګوي. ښاغلی ظاهري دا تقسیم او دا ویشل په مشکې ناسته، خپل د خاورې خرڅول په مشکې ناسته، له هېواد څخه د تېښتې خلک نه یو، د ټاټوبې پرېښودل په مشکې ناسته، پر اسلام باندې که زر واره مړه کېږو، خو سرونه ټیټول په مشکې ناسته، په ښکاره د هر غدار مخ ته درېږو، تر زبان لاندې ویل په مشکې ناسته. معاصب مهرباني وکړئ. ټول د یو رنګین ګلبڼ سره او سپین ګلونه یو، دا د مینې ښار دی واړه سره وروڼه یو، دا د مینې ښار دی واړه سره وروڼه یو، ټول د یو رنګین ګلبڼ سره او سپین ګلونه یو،
واړه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دلته تور او سپین نسته دلته بل عین نسته یو د کلمې ورونه دلته پردی دین نسته یو سره خواږه خواږه توا سره زړونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دلته کې پښتون ازبک دلته هزاره تاجک دلته پښتۍ جوګر دی د یو وطن خلک لاندې لا یو بیرغ لر او بر قومونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو ټول د یو رنګین ګلبن سره او سپین ګلونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو وړې حوصلې لرو کلکې ارادې لرو پورته د غیرت په نوم څه دنګې شملې لرو هېڅکله ماتېږو نه موږ د همت غرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دغه غیرتي وطن ښکلی قدرتي وطن دغه د ملا عقیب سپین عمارتي وطن حاجي ټیټ دای نسی موږ هغه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو ټول د یو رنګین ګلبن سره او سپین ګلونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو دا د مینې ښار دی واړه سرونه یو لوی اختر ته راسه ما په کوچني اختر کې ډېر ژړلي دي ډېره مننه ښاغلی زاهدي صاحب خوند دې په وکئ او ورسره له بدرګه کوونکو څخه هم ډېره مننه د مشاعرې په دې برخه کې د هلمند نوموتی او تکړه شاعر ښاغلی حیا اسملا سټیج ته راغواړو زموږ حیا اسملا راځه او خپل مرتکب کړو شعر مو ونازوي ښاغلی ډېر زیات مننه زه هم له هر څه وړاندې د مشاعرې ټولو مېلمنوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې جوړ او روغ یاست او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ټولو ګډونوالو ته او ټولو اورېدونکو ته وایم زما سره یو غزل دی خو د هغه څخه مخکې یو څو بیتونه چې په دنیا کې ژوند د سپي در باندې تېر سو په دنیا کې ژوند د سپي در باندې تېر سو په حساب د سړي در سره کېږي په دنیا کې ژوند د سپي در باندې تېر سو خو حساب به د سړي در سره کېږي په دنیا کې ژوند د سپي در باندې تېر سو خو حساب به د سړي در سره کېږي په دنیا کې ژوند د سپي در باندې تېر سو خو حساب به د سړي در سره کېږي او دا سزا د پر عمل باندې لا لږ ده څه چې کېږي نیمایي در سره کېږي او خپل عمل د لارې مل دی دا زده کړه که نیکي وي که بدي در سره کېږي او په نن عصر کې ښه نسته مګر بد بیا ته یې وغواړه د سپي در سره کېږي په نن عصر کې ښه نسته مګر بد بیا ته یې وغواړه
دستي در سره کېږي او چې یار ستا وي خو بل سړي ته خاندي دا یاسجانه ناځواني در سره کېږي. ډېره زیاته مننه. یو غزل بل دی وایي ګډ مې ځکه په تنکیو هیلو لو دی، ګډ مې ځکه په تنکیو هیلو لو دی، ستا پر حسن مې راټول زړه لکه وو دی. او انصاف چې زما مخ ته و بل سړي ته خاندي، چې زما مخ ته و بل سړي ته خاندي، د ناځوانه زو دا مه کوه دا ښه دی. ډېره زیاته مننه چې زما مخ ته بل سړي ته خاندي، د ناځوانه زو دا مه کوه دا ښه دی. او زلیخا څه ده یوسف له مینې تېره، زلیخا څه ده یوسف له مینې تېره، یوسف ستا نه له یعقوبه سره ګرو دی. او هیڅ د ګټې مخ دې خوار نه دی لیدلی. نجاتمل صاحب هیڅ د ګټې مخ دې خوار نه دی لیدلی، چې وهلی یې دا ستا پر حسن ډو دی. او شورویان ښکلي ټول زما زړه ته راغلي، اوس زړه نه دی ترې جوړ کړی مسکو دی. او یار به بل پیدا کړو هیڅ خبره نه ده، یار به بل پیدا کړو هیڅ خبره نه ده، خدای خو نه دی چې په درس جهان کې یو دی. او لا یاس ملا نه پرته بل ته نه ځي، ما ټاکلی خپل زرکي دې قلمرو دی. ډېره زیاته د نیمې شپې سندرې خوند کړي، د نیمې شپې سندرې خوند کړي، څوک به مرید وي چا به یار بایللی وي نه. له محترم مولوي آیا صاحب څخه ډېره مننه کورې ودان چې ښایسته غزل نه یې راته وړاندې کړل. ستنیږو د مشاعرې په دې برخه کې ترنم ته. د ترنم شاهکار څوک ښاغلی معزالله صاحب راځي او ترنم چې د شاعر انځور راوړی تر کلي لګېدلی و اجل په طبیبانو، ما د مینې د دردو لپاره غوښتی خو پیدا نه شو درمل په طبیبانو. د یو چند بیا راتګ د دروغ سوه، اوس مې نه کېږي تسهل په طبیبانو. بیا مې ځنې ته راوتله که مړ سوم، رانه تاو نه کړې ململ په طبیبانو. هله رانه تاو نه کړې ململ په طبیبانو. زاهدي صاحب کلی په کلی ښار په ښار امن دی، اوس مو وطن دی په قرار امن دی. د جوړېدو خلک یې غېږ ته راغلل، چټک روان دی پرې هر کار امن دی. کلی په کلی ښار په ښار امن دی، اوس مو وطن دی په قرار امن دی. د جوړېدو خلک یې غېږ ته راغلل، چټک روان دی پرې هر کار امن دی. چټک روان دی پرې هر کار امن دی. هیواد ول خوښ دی او خوشحاله برېښي، هیواد ول خوښ دی او خوشحاله برېښي، هیواد ول خوښ دی او خوشحاله برېښي، هیواد ول خوښ دی او خوشحاله برېښي. شپه ده په امن او سهار امن دی، د جوړېدو خلک یې غېږ ته راغلل. کلی په کلی ښار په ښار امن دی، اوس مو وطن دی په قرار امن دی. د جوړېدو خلک یې غېږ ته راغلل، چټک روان دی پرې هر کار امن دی. چټک روان دی پرې هر کار امن دی. مازدیګری پیغلې جوړه ګودرته، مازدیګری پیغلې جوړه ګودرته، مازدیګری پیغلې جوړه ګودرته، مازدیګری پیغلې جوړه ګودرته. لله الحمد اوس د یار امن دی، اوس مو وطن دی په قرار امن دی. د جوړېدو خلک یې غېږ ته راغلل، چټک روان دی پرې هر کار امن دی. کلی په کلی ښار په ښار امن دی،
اوس مو وطن دی پر قرار امن دی د جوړېدو خلک یې غېږ ته راغلل چټک روان دی پرې هر کار امن دی چټک روان دی پرې هر کار امن دی مرمۍ لوړې څانګې نه ماتوي 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 زموږ د کلي دنګ چنار امن دی اوس مو وطن دی په قرار امن دی کلی په کلی ښار په ښار امن دی اوس مو وطن دی په قرار امن دی د جوړېدو خلک یې غېږ ته راغلل چټک روان دی پرې هر کار امن دی چټک روان دی پرې هر کار امن دی له توجه مننه هیوادمل صاحب د کور او کلي او د ښار خلک بېکاره سوله نصف د شلو روپو کار خلک بېکاره سوله بله خوا اړینه څه تر دغه چې راوځي سره یا د بجلې یا کتار خلک بېکاره سوله بې له جنګجاله به بل کسب جنول نه وینې که د هلمند او کندهار خلک بېکاره سوله ډېره مننه د ښاغلي معاذ صاحب څخه چې په زړه پورې ښایسته ترنم یې راواړوئ او ورسره ښاغلي زاهدي صاحب او یوه یادونه کوو چې د مشاعرې په جریان کې یو په زړه پورې تمثیل هم لرو خو د تمثیل مخکې ښاغلی عصمت الله افغان صاحب سټیج ته راځي د یو قصیده راوړې ده خدای دې وکړي چې خوب در نه شي او زه یې ټولو راغلو مشرانو کشرانو همزولو ته د زړه د تله سلامونه او د لوی اختر مبارکي ډالۍ کوم په خاصه توګه د سکون ګروپ مسؤل ښاغلی حافظ احمد نصرت او د غږ راډیو عمومي مسؤل هلمند صاحب او ټولو شاعرانو ته او نقدوانانو ته زما سره یو اوږد قصیده ده 80 بیته هیلهمند یم چې که چېرې نور د وخت ونوس د یو ساعت خپرول زما د بیتو څخه ډکه ده وایي دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي که څوک وایي چې ممثل شاعر نه دی ناکي وایي دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي او جانانه ستا په یو نظر کتو زخمي زخمي د زړه چې رښتیا شوکې زړه یې بولي کنې راسې لاس پکښې لکه غنم د زړه پر سر چاودلی یم دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي او جانانه ستا په یو نظر کتو زخمي زخمي جانان سیاش دا زړه مې نجاتمل صاحب دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي او جانانه ستا په یو نظر کتو زخمي زخمي دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي او دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي او دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي او جانانه او دا زړه مې ستا د مینې په کتو زخمي زخمي دا زړه مې ستا د مینې په کتو زخمي زخمي او جانانه ستا په یو نظر کتو زخمي زخمي دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي او دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي او دا زړه مې ستا د مینې په چړو زخمي زخمي ډېره مننه که د غره کې پښتانه بې وفا نه دي پښتون خپل د کور پر مځکه دښمن نه وژني نازکه له افغان صاحب څخه ډېره مننه نو د سکون راډیو همکار جانان صاحب صاحب راځي ورته چټۍ وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د ان صاحب څو تنسیا پریتونه دی وایي چې د پرېرو پیشې کوي چې
چې د پردو په شی کوې ممکه په ځان پوهېږم دا کیسې ممکه او شرمېږم زه چې ستا شکلک ووینم فضلې صاحب شرمېږم زه چې ستا شکلک ووینم چې سپېده پر مخ وهې ممکه او بیا دې شونډان سره دې د مور شیدې بیا دې شونډان سره دې د مور شیدې ښکارې دې سمه نه وکې ممکه او د خپل کلتور درڅخه هېر ولیدې د خپل کلتور درڅخه هېر ولیدې جان دې سبیو چې ششمې ممکه او یوه هفته داسې نشه ګرځېږې یوه هفته داسې نشه ګرځېږې ان چې خوړلي وي شلومبې ممکه مننه ستاسو ټول سره نیکه که دې پچخولی و انا در ختموي زکات په خواښې پورته کوي ملا در ختموي نیکه که دې پچخولی و انا در ختموي زکات په خواښې پورته کوي ملا در ختموي که ټوله زامنان د خپلې مور طرف ته ولاړه نو سره کې تا یې وبوله بابا در ختموي په نیش کې د بې ننګه سرخېل نه ساتي نیشګره معده دې په نخودو نو بیا در ختموي له ښاغلي سیال صاحب څخه ډېره مننه چې په ښایسته بیتو یې ونازولو د مشاعرې په دې برخه کې محترم محمد خان زاهدي صاحب ته بلنه ورکوو تر څو سټېج ته راسي او خپل راوړي سره مبارک دی شاه جانانه د اختر خدای دې راوله وختونه بختور په دنیا د خوشحالۍ او امن راشي د پښتون کودي آباد شي لرغبر د پښتون وطن جنت په دنیا ښکلي کاڼي بوټي دي لالونه او سره زر که یو ځلې خپلواکي د پښتون راشي په جهان به ځان ښکاره کړي لکه لمر د پیرود لارمان دې خدای پوره کړي بس چې امن شي نصیب د سر بشر دا لوی اختر او ورورولي مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه دا لوی اختر او ورورولي مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه وطن مخلص نور د اشغال شو 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 د شریعت او سوکالي مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه د لوی اختر او ورورولي مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه د یتیمانو احوال واخلئ د یتیمانو احوال واخلئ د یتیمانو احوال واخلئ د یتیمانو احوال واخلئ کچا احوال کړلو جنت مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه د لوی اختر او ورورولي مو مبارک شه ولسه د قرباني مو مبارک شه ولسه د
قربانی مو مبارک شه د ابراهیم پر قدم لاړ سي 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 دغه سنت د اسماعیل مبارک شه ولسا د قربانی مبارک شه ولسا د قربانی مبارک شه د لوی اختر ورورولي مبارک شه ولسا د قربانی مبارک شه ولسا د قربانی مبارک شه تبریک زاهدی وایم تبریک تبریک زاهدی وایم تبریک تبریک زاهدی وایم تبریک تبریک زاهدی وایم ټولو حاجانو حرمین مبارک شه ولسا د قربانی مبارک شه ولسا د قربانی مبارک شه د لوی اختر ورورولي مبارک شه ولسا د قربانی مبارک شه ولسا د قربانی مبارک شه مننه زموږ سره نور شاعران هم پاتې دي ښاغلی تکل صاحب پاتې دی او همداشان نجم الله عظیمي صاحب پاتې دی او ځینې نور ملګري پاتې دي حنفي صاحب هم هرکلی وایو نو طنز به ښه په ولاړ شو ښاغلی نیک محمد مهرباني تکل صاحب چې نه دې زنګ راځي او نه دې میسیجونه راځي خاورې ایرې به هره شپه ماته خوبونه راځي چې نه دې زنګ راځي او نه دې میسیجونه راځي خاورې ایرې به هره شپه ماته خوبونه راځي په هغه ورځ د بیا د زړه درزا ته ونڅېږه چې زما واده وړي او په ما پسې لیورونه راځي په هغه ورځ د بیا د زړه درزا ته ونڅېږه چې زما واده وړي او په ما پسې لیورونه راځي که ضرورت خو زما پر مینې او ستا شک پیدا سو خولې ته مې شل رقمه نوي قسمونه راځي پخوا به ښه په اوبو کې به مڼې راتللې چې تا پرې ایښې یم اوس هره ورځ بلګونه راځي پخوا به ښه په اوبو کې به مڼې راتللې چې تا پرې ایښې یم اوس هره ورځ بلګونه راځي زما زیارت یې و بغل ته ښه په مینه جوړ کړې پر کومه لاره چې د ښکلو کتارونه راځي افغان صاحب زما زیارت یې و بغل ته ښه په مینه جوړ کړې پر کومه لاره چې د ښکلو کتارونه راځي زه یې د زړه په غوږو اورم او خوند ترې اخلم پر هر ادرس چې ولسماله ستا بیتونه راځي زه هم په خپل وخت سره د تالار ټولو ګډونوالو شاعرانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم د اختر شپه مو نیکمرغه ډېر زیات خوشحاله یم چې یو ځل بیا د لوی اختر لومړۍ شپه ده او د هغه تر څنګ یو ښایسته مشاعره مو دایره کړې ده د نصرت صاحب یې کور ده نصرت صاحب که ستاسو اجازه وي یو دوه طنزیه شعرونه به ووایم وصال صاحب نمرود زخمی دی په روسیې کې ناست دی فرعون پټ په مامتي کې ناست دی نمرود زخمی دی په روسیې کې ناست دی فرعون پټ په مامتي کې ناست دی زما خو د شرمه پزه ورژېدل زوی خپل د پلار په مرکې کې ناست دی زما خو د شرمه پزه ورژېدل زوی خپل د پلار په مرکې کې ناست دی کوربه د کور ښځو ته نقل کوي مېلمه یوازې په کوټې کې ناست دی هلمند صاحب کوربه د کور ښځو ته نقل کوي مېلمه یوازې په کوټې کې ناست دی وروڼه یې ټوله په لوکسل کې ولاړل زوم خوارکۍ په سراچې کې ناست دی خاکسار صاحب وروڼه یې ټوله په لوکسل کې ولاړل زوم خوارکۍ په سراچې کې ناست دی ولسمال درغلی ټکټر چلوي رویبال یې شاته په ټیلې کې ناست دی مننه نجاتمل صاحب تا چې خټکی ګونۍ ته واچوئ زما زړه دې نیمۍ ګونۍ ته واچوئ تا چې خټکی ګونۍ ته واچوئ زما زړه دې نیمۍ ګونۍ ته واچوئ تا که په خریانو ټیاله ډکه کړل ما هم خپل مسۍ ګونۍ ته واچوئ تا که په خریانو ټیاله ډکه کړل ما هم خپل مسۍ ګونۍ ته واچوئ افغان صاحب بل وارې په ګپه کې احتیاط کوه دا وخت خو د سپۍ ګونۍ ته واچوئ مننه بل وارې په
بیا پکې احتیاط کوه دا وار خو د سپۍ ګونۍ ته واچوئ سوله یې پر ځای باندې راوباسي جنګ همیشنۍ ګونۍ ته واچوئ زوی خو د خسر کور ته یو وخت 10 منه هر شی ګونۍ ته واچوئ وسیق صاحب زوی خو د خسر کور ته یو وخت 10 منه هر شی ګونۍ ته واچوئ دا وار 10 منه پکې کښېنوئ بل وار یې میکۍ ګونۍ ته واچوئ د توجه څخه مننه هلمند صاحب اوربل چې د سایه د کاب پر غره کوي پري نو فضل د الله زما پر زړه کوي پري چې ستا له سپین خولې داسې مالګین لفظونه اورم زخمونه به مې څنګه اوبه نه کوي پري تر سل واره مې زیات ورته ژړلې د ظالم ته چې ووایم دا مه کوه هغه کوي پري له ښاغلي نیک محمد ولسمل صاحب څخه ډېره مننه چې څو شېبې وخندولو او په زړه پورې غزلونه یې راواروله ګران اورېدونکو یوه یادونه بیا هم کوو چې نننۍ مشاعره مو اختریزه ځانګړې مشاعره ده چې د سکون راډیو په انګړ کې دایره سوې ده او دا شبه تاسې له سکون راډیو څخه اورئ او له لوی اختر مبارکي بیا هم تاسو ته وړاندې کوم د راډیوي اورېدونکو ته او پر سوشل میډیا چې مو څوک تعقیبوي ټولو لیدونکو ته ښاغلی محمد اکبر پیروز صاحب سټیج ته راغلو تر څو خپل شعرونه راکوي ښاغلی پیروز صاحب زړه کې ایمان لاس کې خنجر ګرځوو پر دښمنانو باندې سر ګرځوو زړه کې ایمان لاس کې خنجر ګرځوو پر دښمنانو باندې سر ګرځوو د هر مشکل د حل کېدو لپاره خولې کې حدیث د پیغمبر ګرځوو د هر مشکل د حل کېدو لپاره خولې کې حدیث د پیغمبر ګرځوو له نړیوالو سره بد نه لرو له خپل هېواد څخه شر ګرځوو له نړیوالو سره بد نه لرو له خپل هېواد څخه شر ګرځوو په طریقه د شریعت روان نور قوانین صرف نظر ګرځوو په طریقه د شریعت روان نور قوانین صرف نظر ګرځوو د خپلې خاورې او د خپلې ځمکې په دې شرال ورته نظر ګرځوو د خپلې خاورې او د خپلې ځمکې په دې شرال ورته نظر ګرځوو مشهور راځلو د پاکې خاورې په ورځ ځکه پاک بشر ګرځوو او زما سلامونه درته هیلې کرامات تمام نه په دې هیواد کې ښه راځو نننۍ مشاعره ته په خیر راغلاست او د لوی اختر ته لومړۍ شپې مبارکي تاسو ټولو ته دعا ته او حضور ته وړاندې کوم وزیري صاحب نور مراسم به الله خیر کړي راځي ورکو د خدای رضا ته ښه په مینه قربانۍ ورکړو نور مراسم به الله خیر کړي راځي ورکو د خدای رضا ته ښه په مینه قربانۍ ورکړو زموږ تر منځ په ورورولۍ او محبت پیدا شي توحید تر دې چې یو او بل ته ډالۍ وکړو زموږ تر منځ په ورورولۍ او محبت پیدا شي توحید تر دې چې یو او بل ته ډالۍ وکړو هېواد په هغه وخت کامل او بې اشغال خلاص کړي چې په پیرۍ اسماعیل خان کې عکاسۍ وکړو نصرت سره د هېواد په هغه وخت کامل او بې اشغال خلاص دي چې په ډېری اسماعیل خان کې عکاسۍ وکړو راځه وروسته پر نظام باندې باور پیدا کړو چې حکومت په تصرف باندې نړۍ وکړو راځه وروسته پر نظام باندې باور پیدا کړو چې حکومت په تصرف باندې نړۍ وکړو چې دا هېواد پر ځان د سیاسي د پیرود په شمول راځي راسونه خدای تعالی په ګزارۍ وکړو نجات مان صاحب دوه شعرونه نور دي هغه یو یو متل چې واده د اولادار وي په حمام کې څه شی اولادار وي یو متل چې واده د اولادار وي په حمام کې څه شی اولادار وي چې ناظر د هر مشکل ورپسر په ګناه باندې نیولې امداد وي چې ناظر د هر مشکل ورپسر په ګناه باندې نیولې امداد وي د یوې لوی مقدار حساب نیسي چې پاره د کوم معصیت د انکسار وي د یوې لوی مقدار حساب نیسي چې پاره د کوم معصیت د انکسار وي په دې خان چې د یوې ستونزې خلاصېږي کرم خان ورته جوړ کړی د فساد وي په دې خان چې د یوې ستونزې خلاصېږي کرم خان ورته جوړ کړی د فساد وي د پیرود د ونې داسې مهمان خلک دي که ګلدار دي که جاندار دي که خدایدار دي له توبې څخه قربان صاحب د خسر ولور اخر کړه مکړ جوړ کله واغوړه مخبر ته واده جوړ
د کوڅو ور اخر کړم کنډول کله واوړم خپل د واده ډول دغه تور سر تجار سم مامک پاتې پرېوته یوازې پکې ټول دغه تور سر تجار سم مامک پاتې پرېوته یوازې پکې ټول د جانان د کور ومخته روان نن مې وویشتې نه کړي پخوړي سمبول د جانان د کور ومخته روان نن مې وویشتې نه کړي پخوړي سمبول په پوډرو لړلې پنجرې مخ بوډۍ بیا بازار ته واخیستې د سکول نو د پروګرام په دې شروع کې قدرمن عزمي صاحب راځي او بیتونه راته وایي تاسو چکچکې ورکړو وای چې سرونه د غازیانو خاورې نشي چې سرونه د غازیانو خاورې نشي په خبرو چا وطن ګټلی نه دی چې حقیقي ورسره نه وي په دروغو چا دښمن شړلی نه دی مننه د توجه څخه په چا مه وهئ ډرۍ رخشوانانو زه مو جار سم ځوانۍ رخشوانانو په چا مه وهئ ډرۍ رخشوانانو زه مو جار سم ځوانۍ رخشوانانو د سپاریانو قدر وکړي یو تو خدای چې تاسې پټاو سې شټوپنۍ رخشوانانو د سپاریانو قدر وکړي زه خدای چې ستۍ پټاو سې شټوپنۍ رخشوانانو حاجزې در سره ناستې یوه شاته تاسې څڼې ژمنځوئ رخشوانانو عاجزې در سره ناستې یوه شاته تاسې څڼې ژمنځوئ رخشوانانو در په دره مو سپاریان کړه په کډو کې لږ قرار خو زی رخشوانانو د ښاغلي اعظمي صاحب څخه ډېره مننه چې په ښایسته بیتو یې ونازولو د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلی اختر محمد هیوادمل صاحب سټیج ته راغاړو تر څو خپل شعرونه راکوي ښاغلی هیوادمل شاگردان خاندي پر رنګت دا هیڅ معنا نه لري استاد دا پر سبب دا هیڅ معنا نه لري د سپکو خلکو سره سپکه ګاډي مه کشوئ دا د بل سپک دا هیڅ معنا نه لري د سپکو خلکو سره سپکه ګاډي مه کشوئ دا د بل سپک دا هیڅ معنا نه لري ستا د موټر غم د ولس وله د بوټو مرسو موږ ته پکار نه دی سړک دا هیڅ معنا نه لري ستا د موټر غم د ولس وله د بوټو مرسو موږ ته پکار نه دی سړک دا هیڅ معنا نه لري خلکو ته هیڅ د ډارېدلو احساس نه ورکوي پایکشي ستا د ټوپک دا هیڅ معنا نه لري خلکو ته هیڅ د ډارېدلو احساس نه ورکوي پایکشي ستا د ټوپک دا هیڅ معنا نه لري افغان صاحب باید خریان ته څه خپل ماماټوب وښیه تشه نامه د محمد دا هیڅ معنا نه لري باید خریان ته څه خپل ماماټوب وښیه تشه څنګه شوې تشنا باید خریان ته څه خپل ماماټوب وښیه تشه نامه د محمد دا هیڅ معنا نه لري پنځ بیتونه هیوادمله ورته ووایه دا بیرته او هلک دا هیڅ معنا نه لري زما هم دې هیلې سلامونه احترامات ورولې هیله ده چې ښه یاست او د سکون راډیو انګړ ته به په خیر راغلي یاست ټولو شاعرانو ته ښه راخلاص یم او د لوی اختر مبارکي ورته وایم که مو اجازه وکړئ اختریز بیتونه به نور ورپسې شي ولسمان صاحب راډیو خوند کوي په هر کلي کې جوړ اختر دی ځان په سهار وختي په غروب کې به مور اختر دی نادر افغان کوي په هر کلي کې جوړ اختر دی ځان په سهار وختي په غروب کې به مور اختر دی په داسې ورځ نو ګلشته ماته مهمه نه ده روا او تا د خوري دا سپین او صفا پلور اختر دی په داسې ورځ نو ګلشته ماته مهمه نه ده روا او تا د خوري دا سپین او صفا پلور اختر دی سږکال د بیا د دوی د لاس جوړه ورونو ته در فکر کوم چې د تور په شاک کې زوړ اختر دی سږکال د بیا د دوی د لاس جوړه ورونو ته در فکر کوم چې د تور په شاک کې زوړ اختر دی ګرد میندې نسته او ګرم تیارونه نسته د مفلسطیا خپلو ودانو ته چې سوړ اختر دی د کلچو ورځ د هیوادمل خېټه مه نازوه خوراک خوراک کوه چې خوله درکړې کانترول اختر دی د توجه څخه وغړېدل یادونه کوو چې نننۍ مشاعره مو د لوی اختر په مناسبت ځانګړې مشاعره ده چې د هلمند د بېلابېلو سیمو شاعران را سره ګډون کوي
او په زړه پورې شعرونه به راته وایي. او بله خبره دا ده چې نننۍ مشاعره مو له سکون راډیو په انګړ کې دایره سوې ده او د مشاعرې ژوندی بهیر همدا اوس تاسې د سکون راډیو څخه اورئ. د مشاعرې په دې برخه کې د نادعلي ولسوالۍ فعاله او تکړه شاعر ښاغلی نورګل زړسوان صاحب سټیج ته راغواړو تر څو خپل شعرونه راته وایي. ښاغلی زړسوان صاحب. ما خپل هډوکې په غمو تا خپل بنګړي وخوړل، څنګه مو یاره په یو بل پسې ځواني وخوړل. تر هر څه د مخه تاسې ټولو شاعرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. یو تکراري شعر درته وایم. عاجز صاحب وایي هایه د هې دا یې د دې وهله. دلسوه صاحب هایه د هې دا یې د دې وهله، دا دروازه باد له پردې وهله. هایه د هې دا یې د دې وهله، دا دروازه باد له پردې وهله. په باراني ورځ په سړې هوا کې یارانو ټول ورځ پر چکې وهله. بهار صاحب سهار قسم واخلي چې نه یې څکوم، سهار قسم واخلي چې نه یې څکوم، چرس او پوډر لالا د شپې وهله. او د کور و مخ ته ښه په زوره زوره، د کور و مخ ته ښه په زوره زوره، بنځایان تل مدامویرې وهله. او دا د غریب زامن چې وره بله، دا د غریب زامن چې وره بله، د خان زوی هر وخت پر بمبې وهله. او زړه سواند دا جنۍ له کومې خوا وه چې یې دریا ستا په کوزدې وهله. که ستاسې اجازه یو شعر به لا ووایم. وای دا توره شپه سوله سهار اختر راورسېدی، دا توره شپه سوله سهار اختر راورسېدی، بیا پر هلمند او کندهار اختر راورسېدی. پر بایسکلانو به کتار کتار روان یې ټوله، زه به تر کلي او تر ښار اختر راورسېدی. او ځان ته چې ښه پیشن کوو دوی ته بې هم رانیسو، پیغلې مو هم کوي سینګار اختر راورسېدی. او ویره اوس نه کړې د خاشو کورګۍ نه سوځېږي، مرغۍ کوي ښه چونهار اختر راورسېدی. ښه ازادي د منظرو ته هر سړی روان دی، عجبه ډېر دی بیروبار اختر راورسېدی. مسافري د بالا پرېږده زما ورک زړه سوانده، راځه راځه قرار قرار اختر راورسېدی. د توجه څخه مو یوه نړۍ مننه. نن وتا ته یم راغلی تاویزګره، که دې ومنل زما یوه خبره، که جانان دا ځل یو وار غېږه راکړه، شکرانه بیا راسه واخله زوروره. د ښاغلي زړسوان صاحب څخه ډېره مننه چې په زړه پورې بیتو یې ونازولو. د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي صالح محمد وزیري صاحب سټیج ته راغواړو تر څو خپل راوړي څه راته وایي. ښاغلی وزیري صاحب. زه خپل مینه او سلامونه ټولو ته وایم او د اختر مبارکي هم ټولو اورېدونکو ته وایم. نن اختر د خوشحالي ده، په نصیب مو خوشبختي ده، د اختر ته کالي وکه د زړه زنګ اخلي نازکه د زړه زنګ وي. د اختر خوشحالي ډېرې زه ورته یې سره لیرې، نن خوشحاله مې زړګی که یا مې سمدم لیونی، که یا مې سمدم لیونی. په اختر کې یاره راسه زما خوږمن زړه ته دواسه، په میلو ځو جوړه دواله یاره راکه ټینګه غاړه یاره راوي. پسرلی د ښه هوا ده، هره خوا ښکلا ښکلا ده، څه رنګین مازدیګری دی پرې خوشحاله مې زړګی دی پرې خوشحاله. نن اختر د خوشحالي ده، په نصیب مو خوشبختي ده، د اختر ته کالي وکه د زړه زنګ اخلي نازکه د زړه زنګ وي. توجه سمن. ښکلي ګلان د بې بوراو شو پرکه نسي، معشوق د خدایه له عشقه نادرکه نسي.
ای ذوالجلاله د یو چا د جدایي له وجې په راننګو دې د چا وشکه کم فرقه نسي د ښاغلي وزیري صاحب څخه نړۍ مننه چې په ښایسته او خوږ ترنم یې ونازولو. د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي شفیع الله نیکمل صاحب سټیج ته راغواړو تر څو خپل شعر راته ښاغلی نیکمل صاحب. ډالۍ د مینې مو د زړه تر دروازې راوړه ډالۍ د مینې مو د زړه تر دروازې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه ډالۍ د مینې مو د زړه تر دروازې راوړه ډالۍ د مینې مو د زړه تر دروازې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه د محبت تخم پر دښته د نفرت وشینده د محبت تخم پر دښته د نفرت وشینده د ورکو هیلو ورک ارمان راته نږدې راوړه د ورکو هیلو ورک ارمان راته نږدې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه یتیمې شونډې د مسکا په شاتو ولمبوه یتیمې شونډې د مسکا په شاتو ولمبوه د خوښۍ زیری نن تر موږ پرله پسې راوړه د خوښۍ زیری نن تر موږ پرله پسې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه ډالۍ د مینې مو د زړه تر دروازې راوړه ډالۍ د مینې مو د زړه تر دروازې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه رنګونه و په شهر لورې مو سینګار سینګار کړه رنګونه و په شهر لورې مو سینګار سینګار کړه نازکو ژبو د بلبلو ته نغمې راوړه نازکو ژبو د بلبلو ته نغمې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه اختر شرغلی خو ګوره حقانې کوثر ته اختر شرغلی خو ګوره حقانې کوثر ته دغه لحظې ورته په څنګ کې د ادې راوړه دغه لحظې ورته په څنګ کې د ادې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه ډالۍ د مینې مو د زړه تر دروازې راوړه ډالۍ د مینې مو د زړه تر دروازې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه راځه اخترانه وای ژوند نوې کیسې راوړه که د درد ژوندی تعریف او مثال غواړي له منګله د نغمې پوښتنه وکړه. ښاغلي نیکمل صاحب څخه ډېره مننه چې په ښایسته ترنم یې ونازولو. واقعیت هم ښایسته او په زړه پورې ترنم و. د مشاعرې په دې برخه کې بیا ښاغلی حیات الله سرحدي صاحب سټیج ته راغواړو تر څو خپل بیتونه راته وایي. ښاغلی سرحدي صاحب. راځي جوړه کړو خوشي اختر دی و به کړو ډېره خوشحالي اختر دی راځي چې جوړه کړو خوشي اختر دی و به کړو ډېره خوشحالي اختر دی سایه کوه د خپل وسایل سره سایه کوه د خپل وسایل سره غزار دې نه کړي سمدستي اختر دی څومره ښکلی ځلیږي ای جانانه څومره ښکلی ځلیږي ای جانانه خدای درکړې ښه ځواني خدای درکړې تا ته ښه ځواني اختر دی اصاب دې ولې خراب دي ای ملګری اصاب دې ولې خراب دي ای ملګری دا بې روژې او بې پیشنمي اختر دی
سرحدي خپل پروفیسر ډېر ګران دی سرحدي خپل پروفیسر ډېر ګران دی غاړه یې راوړې شهبازي اختر دی غاړه یې راوړې شهبازي اختر توجه څخه مې ونه اړینه دا دی اوس خو مې خبر سولې د حاله نور مې مو کوه پوښتنه انډیواله ادم خانه په رباب دې زړه ګی مه خوره درخانۍ د جاپاني سوه مینهواله د ښاغلي سرحدي صاحب څخه نړۍ مننه د مشاعرې په دې برخه کې ډېر محترم ښاغلي ځوان تکل صاحب ته بلنه ورکوو تر څو تنهایی راته بلا ده باید راسه تا ته بل رقم اړتیا ده باید راسه اسماعیل صاحب تنهایی راته بلا ده باید راسه تا ته بل رقم اړتیا ده باید راسه او پسرلی او روژه غبرګ راغلل جانانه بهانه دي بې معنا ده باید راسه ما ته هم د هوا درد را معلوم سوی د ژوندون د سختو لارو استادانو ما ته هم د هوا درد را معلوم سوی د ژوندون د سختو لارو استادانو تنهایی په دنیا نسته دا درواغ دي خدای خو یاد کړي ای د ډب مسلمانانو سمر وایي د دنیا بادشاهي څه ده توبه وباسي د ځمکې خدایانو یو بل شعر درته وایم برزم شعر دی وایي څوک خپل ځان ته او څوک بد ته په سجده ستړی دی څوک خپل ځان ته څوک بد ته په سجده ستړی دی هر څوک د خپلې بېعقلۍ په اندازه ستړی دی او زړه مې له مینې نه هېڅکله ستوماني نه مني ټول شاعران په ما ښه پوهېږي زړه مې له مینې نه هېڅکله ستوماني نه مني خو له نااهلو په آخره درجه ستړی دی زما ساده ولس لوېدلی د صوفیانو لاس ته زما ساده ولس لوېدلی د صوفیانو لاس ته دا بېچاره لکه تسپې دانه دانه ستړی دی چا چې له بدو سره بد کړي انصاف یې کړی چا چې له بدو سره ښه کړي هغه ستړی دی او څوک خپل ځان ته څوک بد ته په سجده ستړی دی بل بیت یې ووایم خدای بسمیل دی خپل د مینې باندې ونازوه خدای بسمیل دی خپل په مینې باندې ونازوه له خپله نفسه یې آزاد کړه بیچاره ستړی دی ډېره مننه خیر بهر صاحب ایمان پرې تازه کېږي که ایمان له منځه ځي د ښکلو په لیدو راځي سبحان الله وحده له تکل صاحب څخه ډېره مننه کور آباد رحمت الله رحماني صاحب ولسمل صاحب وای نه کپڑے نه خولې ولا غړې لاړې لدی ځای په منډه انګریزي ولاړې نه کپڑے نه خولې ولا غړې لاړې لدی ځای په منډه انګریزي ولاړې چې خپل هوادي په ترهګرو باندې خرڅ کا زاهدي صاحب چې خپل هوادي په ترهګرو باندې خرڅ کا ټټسترګي ویني ولې کرزی ولاړی او تنکي طالبان په سلګونو شهیدان کړه وزیري صاحب تنکي طالبان په سلګونو شهیدان کړه هیواد یې پرېښود بس له شرمه دغه ګی ولاړی زما هم مینه سلامونه احترامات ومنئ هیله جوړ او رغس او نننۍ مشاعرې ته په خیر او خوښۍ سره راغلي یاست زما سره یو څو ټپې دي هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېږي وایي اختره تکلی تراشه آن صاحب وای اختر تکلی تراشه چوړکې اشنا می بیا ښکل کړي لاسونه اختر په ملګرو ښایسته وي چې ملګري نه وي اختر د تورې خاورې سینه او اختر به هلته مزه وکړي چې مې ښایسته اشنا وکیلي تراشینه په دې اختر کې در سره یم په بل اختر کې به مې ونه کړي دیدنونه اختر ته سپینې کپړې وکړه اختر ته سپینې کپړې وکړه د خلک د سپینو کپړو ډېر قدر لري نه اختر کالي دې ماله راوه ستا ښکلي کالي به بې پیسو درغومه د توجه څخه مننه تکل صاحب ستا د راتلو مې هوازه کښېښول څنګ ته مې بله کوربچه کښېښول ستا د راتلو مې هوازه کښېښول څنګ ته مې بله کوربچه کښېښول د ماشومانو سر ته خیر غواړه تا چې په کلي کې کوکه کښېښول د ماشومانو سر ته خیر غواړه تا چې په کلي کې کوکه کښېښول په دغه پوسه چې ګلان کرمه ما که بانډار ته لنګوټه کښېښول د ښاغلي
د ښاغلي رحماني صاحب څخه یوه دنیا مننه چې په ښایسته ټپو یې ونازولو. د مشاعرې په دې برخه کې ورځو د ترنم لړۍ ته ښاغلی نورالله ارشاد صاحب سټیج ته راغواړو تر څو خپل شعر وطن مو زړه دی چې زړه نه وي سر په کار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي وطن مو زړه دی چې زړه نه وي سر په کار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي مرغوټي وهلې دا د الماس لاسته راغلل مرغوټي وهلې دا د الماس لاسته راغلل چا ویل دلته بس پیدي نوې سهار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي وطن مو زړه دی چې زړه نه وي سر په کار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي که د فصلو کې یوه وعده پر ځای نه کړله که د فصلو کې یوه وعده پر ځای نه کړله په دې رقم بیا د ما تحتو اعتبار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي وطن مو زړه دی چې زړه نه وي سر په کار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي مرغۍ که څنډې د خپل ځای په اغزو وپوشینو مرغۍ که څنډې د خپل ځای په اغزو وپوشینو بیا یې هګیو ته له هېڅ طرفه مار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي راځي را خپل کړو تللي خلک بېرته خپل وطن ته راځي را خپل کړو تللي خلک بېرته خپل وطن ته چې خپل دې خپل وي بیا دې مینې ته اغیار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي وطن مو زړه دی چې زړه نه وي سر په کار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي دوی په دې نیت دلته راغلي وه چې تل دلته وي دوی په دې نیت دلته راغلي وه چې تل دلته وي د دوی دا فکر چې هیڅکله زموږ وار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي چې له ګلونو سره چم وکړي اغزو ته لاړ شي چې له ګلونو سره چم وکړي اغزو ته لاړ شي آیا اسمولا پر هغو هیڅکله بهار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي وطن مو زړه دی چې زړه نه وي سر په کار نه راځي کترې قربان نشو عزت مو په اختیار نه راځي
کتر قربان نشو عزت مو په اختیار ناراضي مننه راکوجو تږي ټول در پسې مړه ښکاري جانانه تږي ټول در پسې مړه ښکاري جانانه په مرۍ کې دې اوبه ښکاري جانانه له رشاد صاحب محترم څخه ډېره مننه تاسې همدا شیبه اختر ته ځانګړې سوې مشاعره د سکون راډیو ترڅنګ پر سوشل میډیا باندې ګورئ له تخنیکي همکارانو څخه هم ډېره مننه ستانه به سو عبدالکریم دلسوز صاحب ته به بلنه ورکړو ټګ دی ټګمار دی سړی څپرې وکړي ټګ دی ټګمار دی سړی څپرې وکړي ملګری مې د کاروبار دی سړی څپرې وکړي ټګ دی ټګمار دی سړی څپرې وکړي ملګری مې د کاروبار دی سړی څپرې وکړي او ما چې ویله مالدار دی دا خو سم وطندار دی ما چې ویله مالدار دی دا خو سم وطندار دی سړی څپرې وکړي دا خو زموږ د وژو بار دی سړی څپرې وکړي دا خو زموږ د وژو بار دی سړی څپرې وکړي دا خو سم هوښار دی او سړی څپرې وکړي دا خو سم هوښار دی او سړی څپرې وکړي دلسوز وایم دا د همدې ښار دی سړی څپرې وکړي دلسوز وایم دا د همدې ښار دی سړی څپرې وکړي وای درې شپې وږی سار ګرځید په ناره باټک سړی دی معلمداره درې شپې وږی سار ګرځید په ناره باټک سړی دی معلومداره پر سور ونډا سپور وي په 100 کې کوي رفتاره کښ د کور مخته بریک ونیسي ډب دی سي غداره باټک سړی دی معلومداره پر سور ونډا سپور وي په 100 کې کوي رفتاره د کور مخته کښ بریک ونیسي ډب دی سي غداره باټک دی معلومداره غیافه یې نیولې بیخي ډېر بې اختیاره غیافه یې نیولې بیخي ډېر بې اختیاره دا باټک دی معلومداره او ورځئ ملګرو ځنې ولاړ شئ په 1.5 ساعت یې نه کېږي پیشن او شور او سنګاره باټک دی معلومداره ورځئ ملګرو ځنې ولاړ شئ په 1.5 ساعت یې نه کېږي پیشن او سنګاره باټک دی معلومداره او دلکریم دلسوز څو بیتونه درته توصیه کوم لږ ته څه په کراره باټک لالیه نور غیافه مه نیسه یاره مینه سلام مینا سلام درنښت مې قبول کړئ ټوله اختره بیا راغلې د خوشحالو سره اختره بیا راغلې د خوشحالو سره اختره بیا راغلې د سولې او ترانو سره اختره بیا راغلې د سولې او ترانو سره شکر ورک سوله مرګونه شکر ورک سوله مرګونه هغه غمونه شکر ورک سوله مرګونه هغه غمونه اله راغلی د نوي وږمو سره اله راغلی د نوي وږمو سره درته خوشحاله دي ماشومان لویان درته خوشحاله دي ماشومان لویان خلک لاس تر غاړه په میلو سره خلک لاس تر غاړه په میلو سره افغانان بیا راټول په یوه ټغر افغانان بیا راټول په یوه ټغر خوشحاله دي د اخترو سره خوشحاله دي د اخترو سره دلسوز شکر بیله یارانو نیمه دلسوز شکر بیله یارانو نیمه راته ګران دي د پسرلو سره راته ګران دي د پسرلو سره توجه نه وسیق صاحب د تجار د خټو کور بیا بلډینګ سي اشارې سي ګروپان سي وایرینګ سي موږ چې نوی بایسکل رانیسو ورورجان په دوهم ورځ بیا مات سي ورډینګ سي چې د خلکو دا کوزده وکړي سړی سي چې زموږ دا چې واده وکړي ډینګ ډینګ سي د ښاغلي دلسوز صاحب څخه ډېره مننه چې په ښایسته بیتو یې ونازولو واقعا هم په زړه پورې وه د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي سایل مینهپال صاحب ته بلنه ورکوو تر څو خپل شعر ښاغلی مینهپال بهار صاحب وای د مدرسې اسناد دې راوړه وای د مدرسې اسناد دې راوړه ملا واکمن دې ماسټري نه قبلوي نو
سلام درنښت او ګرانښت ټول څخه هیله کوم چې جوړ او روغ بیاست او د اختر مبارکي تاسو ته ټول ته وړاندې کوم. وایي لکه ګلان چې د باران تږي وي، لکه ګلان چې د باران تږي وي، دیدن ته داسې مینان تږي وي. منم جانان به پسې هم ځورېږي، منم جانان به پسې هم ځورېږي، خو معشوقه هم د جانان تږي وي. دا بې دیدنه مین داسې ښکاري، دا بې دیدنه مین داسې ښکاري لکه غرمې کې چې ماران تږي وي. چا پسې یو نیم عشق مخ واړوي، چا پسې یو نیم عشق مخ واړوي، چا پسې واړه عاشقان تږي وي. قلم را واخله نصرجان ساحله، قلم را واخله نصرجان ساحله، څوک د غزل څوک د داستان تږي وي. او یو بل غزل دی د کاروان صاحب، وایي رب دې ساته مور دې نشي په تابوره، وایي رب دې ساته مور دې نشي په تابوره، پاس د دار په سر اذان وکړه منصوره. راته ووایه د مینې آیاتونه، راته ووایه د مینې آیاتونه، په لمانځه کې شي چې مینه را حضوره. د جمال خالق دې ستا د رنځ طبیب شي بهار صاحب، وایي د جمال خالق دې ستا د رنځ طبیب شي. د وطن د سردرو ګلو رنځوره، د وطن پیغله په خپل وطن کې خانه، په پردی وطن کې خانه شي مزدوره. خدای مست په خدای مینه که دا خلک چې پتا باندې مین شي نه پوهوره. تر ملنګ وطن مې مبوسه غالمه، تر ملنګ وطن مې مبوسه غالمه، له کوپړۍ به د کچکول جوړ شي مغروره، بلبلۍ مرۍ له تار له موچي بچ نه دی بیا د خدای شاهکار غوټ شي په توره. دا جنت وطن د جنگ نه په امان کړي، دا جنت وطن د جنگ نه په امان کړي، چې پتن د جامه د خدای له نوره، د باروتو سوداګر تعالی ترغه کړي، دنیا خلاص کړي له دې به د تربوره. افغانان مو غلامان د هیچ چا مکړي، افغانان مو غلامان د هیچ چا مکړي، دا وزر و نخل رب لباتوره. د افغان وطن د سولې سرود راوړه، د شپېلې نغمې راځه له کوهې توره، د افغان ساده شپونکۍ محبوبه رب کړي، وطن لره دعا کړی منظوره. د زرغون غشي خامار د جګړې ولې، زرغیغا کې پاتې مشي له انګوره. ژوند د امن به تر تاسو هم شیرین شي، ژوند د امن به تر تاسو هم شیرین شي. د هرات او قندهار خوږه انګوره، د جانان جانان وطن کوي خبرې، د کاروان شاعري خدای کړل مشهوره. د توجه څخه مننه. رکیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته، رکیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته، د یار د سترګو انتخاب یې ښه په ځای کړی دی. مننه له ساحل صاحب څخه، ساحل محمدي راځي. دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي، دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي، اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي. او زمونږ د کلي دا لښتۍ خستا په کور درغلی، انصر زمونږ د کلي دا لښتۍ خستا په کور درغلی، که ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي. او چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلې دي جانانه، شاکر صاحب چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلې دي جانانه، چې خولې ته اوس اوبه راځي ټول شات پکې راځي. زما هم نیک هیلې احترامات سلامونه قبول کړئ. هیله ده چې د اختر شپه مو په خیر پیل کړې او د لوی اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایم. یو غزل دی ملګري ډېر دی او ناوخت هم دی، وایي لګټې وه که دا دې له تاوانه کړې وه، لګټې وه که دا دې له تاوانه کړې وه، خبره دې په ما پسې جانانه کړې وه. او دا زه خو یې هر وخت ورځمه کلي ته سړی، دا زه خو یې هر وخت ورځمه کلي ته سړی، پوښتنه یې زما ولې له تا نه کړې وه. او سندرې یې ویل خو چې بل چا ته واده شوه، سندرې یې ویل خو بل چا ته واده شوه، دا یوه ټپه یې څومره د ارمانه کړې وه. مینه وم په چا او زه دې چا ته په نامه کړم، مینه وم په چا او زه دې چا ته په نامه کړم، دا یوه ګیله یې زړه کې له بابا نه کړې وه. او غریب ومه بې وسه وم زما په وس کې نه و، انصاف غریب ومه بې وسه وم زما په وس کې نه و، د شنو بنګړو غوښتنه یې له ما نه کړې وه. او نیکه یې کمه نیکه نو څه و چې بهر وطن کې میشتو دا ساحل، بهر صاحب نو څه و چې بهر وطن کې میشتو دا ساحل، هملته خو یې هم خپله افغانه کړې وه. مننه. چې په لاس خلاصېږي غاښ ته حاجت نسته، د لیویانو ترمنځ ګواښ ته حاجت نسته، په اوبو کې وکبانو ته ځای ورکه، وچونګښي وچونګاښ ته حاجت نسته، نه د خیال شدي نه خیال ورباندې کېږي، د مریو پرتګاښ ته حاجت نسته. د ښاغلي سایل محمدي صاحب څخه ډېره مننه. د نادعلي څخه راغلي میلمه ښاغلي کاري علاوالدین سراجي صاحب سټیج ته راغواړو چې خپل شعر اوري. ښاغلي سراجي
وای په خوشحالیو کې د نوې نه مثال اختره په خوشحالیو کې د نوې نه مثال اختره هر وخت کوم دې په مینه استقبال اختره ستا په راتګ باندې مې زړه کې مینه ونڅېږي ستا په راتګ باندې مې زړه کې مینه ونڅېږي هر مین ورکړي یو او بل لره وصال اختره اوس د وربن او د جګړې خبرې نه اورمه اوس د وربن او د جګړې خبرې نه اورمه شکر وطن کې ختم سوی د اشغال اختره ته په خوښیو خوشحالیو کې سینګار ښکارېږې ته په خوښیو خوشحالیو کې سینګار ښکارېږې زه په خوښیو کې د وینمه زه په خوښیو کې د نوې نه مسیال اختره راځه راځه زموږ په زړونو څه خندا وشینده راځه راځه زموږ په زړونو څه خندا راوله له ډېره وخته له خوښیو د زوال اختره سراج مه کوه اختر ته بې معنا کارونه سراج مه کوه اختر ته بې معنا کارونه ځان به ساتې په ښه هنر او ښه کمال اختره او ځان به ساتې په ښه هنر او ښه کمال اختره زه هم په خپل نوبت سره مینه سلامونه احترامات مشاعرې ګډونوالو ادیبانو شاعرانو ته او د اختر د لومړۍ شپې مبارکي ټولو ته وایم وای راباندې ته وکړه احسان اختره راباندې ته وکړه احسان اختره چې سم له یار سره یکسان اختره یاسین صاحب دا ځل د مینې ګلان وشیندنو دا ځل د مینې ګلان وشیندنو د زخمي زړونو څه درمان اختره سیمه دا ستا په راتګ ښه ښکارېږي سیمه دا ستا په راتګ ښه ښکارېږي عیان ته نسته اوس بیان اختره د یتیمانو لاسنیوی به کوو د یتیمانو لاسنیوی به کوو ورته ګنډو به یې ګریوان اختره په دې وطن کې ګونډې بورې هم سته په دې وطن کې ګونډې بورې هم سته خاطر بې ساتو تر خپل ځان اختره او سراجي ټولو ته تبریک وایمه سراجي ټولو ته تبریک وایمه که دې ملګرې که یاران اختره او کدی ملګری که یاران اختره د یو څو بیتونه دي دا درته وایم وایي موږ طالبان تور او سپین پیژنو د تیر نظام منافقین پیژنو څوک په ظاهر مو تیرېستلی نسي دلته قبیح او هم حسین پیژنو او که څوک دا فکر کوي نه دی کوي که څوک دا فکر کوي نه دی کوي د کور ټپوس د غره شاهین پیژنو موږ به په ژره برید توکه نه کړي څوک موږ به په ژره برید توکه نه کړي څوک موږ د دې صف مجاهدین پیژنو چې نه مني د امارت شاه زلمي چې نه مني د امارت شاه زلمي سراجي دغه مبعزین پیژنو او سراجي دغه مبعزین پیژنو له توجه څخه منم ذهین صاحب ته ټول در پسې مړه ښکارې جانانه په مرۍ کې دی اوبه ښکارې جانانه ډېره مننه سراجي صاحب شاکر احمد تنها صاحب مهرباني یا عمر می ټول په غم کې تیر شو خوشحالي نه لرم ای زما د چا په اختر څه دی زه کالي نه لرم عمر می ټول په غم کې تیر شو خوشحالي نه لرم ای زما د چا په اختر څه دی زه کالي نه لرم خلق اختر کوي تاتریس او تاترونو کې ګرځي خلق اختر کوي تاتریس او تاترونو کې ګرځي زه خوار غریب د خپل پتن کې ګلبارې نه لرم ای زما د چا په اختر څه دی زه کالي نه لرم عمر مې ټول په غم کې تیر شو خوشحالي نه لرم ای زما د چا په اختر څه دی زه کالي نه لرم ای خلک بنډل بنډل لوټونه په جیبو کې ګرځي ای خلک بنډل بنډل لوټونه په جیبو کې ګرځي زه خوار غریب د خپل په جیب کې شش پولې نه لرم ای زما د چا په اختر څه دی زه کالي نه لرم عمر مې ټول په غم کې تیر شو خوشحالي نه لرم ای زما د چا په اختر څه دی زه کالي نه لرم ای خلک خوشحاله مدام ګرځي له دوستانو سره
خلق خوشاله مدام ګرځي له دوستانو سره زه شاکر جان تنها د چا سره سیالي نه لرم زما د چا په اختر څه دی زه کالي نه لرم عمر مې ټول په غم کې تېر شو خوشحالي نه لرم زما د چا په اختر څه دی زه کالي نه لرم. نننۍ مشاعرې ته به په خوښۍ او خوشحالۍ راغلي یاست او د اختر مبارکۍ د افغانستان غیور مجاهد ولس ته وړاندې کوم. الله پاک دې د اختر زموږ په افغانستان او زموږ په وطن کې د خوښۍ او د خوشحالۍ او د امن ذریعه وګرځي. زما سره یو نوی شعر دی د الهام په برکت مې د اختر ته لیکلی دی. بیت شعر دی وایي څومره خوشحال یم څومره ښه اختر دی. نصرت صاحب څومره خوشحال یم څومره ښه اختر دی کوم د سپین جانان کاته اختر دی او چې د غریبو پکښې خیال وساتو چې د غریبو پکښې خیال وساتو زموږ لپاره بس د هغه اختر دی چې د غریبو پکښې خیال وساتو زموږ لپاره بس هغه اختر دی. زړګی وایه بختور به نه وي پکښې یو ځای یو زه او ته اختر دی. زړګی وایه بختور به نه وي پکښې یو ځای یو زه او ته اختر دی. دا چې وګړي ورته زیات خوشحال دي د درس کهول د درس کاله اختر دی او زه برکت به در نه زیات خوشحال سم. نصرت صاحب زه برکت به در نه زیات خوشحال سم راکه د شونډو شکرانه اختر دی. ډېر مننه. ساحل صاحب د خیاله کوش په لاره مزه آزار د زړونو به دې مات کړي اندامونه. له برکت صاحب څخه ډېره مننه دا چې انتظار یې ډېر ایستلی دی او ډېر وخت را سره پاتې سو. پورې ودان د څراغ ادبي ټولنې مسؤل ښاغلی بهاءالدین بهار صاحب راځي. ښاغلي نصرت صاحب څخه د آن صاحب څخه ډېره مننه چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. دغه رنګه د سکون راډیو د ټولو کارکوونکو څخه. نو زه ما خو شعر ته نه وم راغلی خو بیا هم څو بیتونه به درته ووایم آن صاحب. ترنم وکړه. ډېرې نادرې دي نو څنګه کوې ډېرې نادرې دي نو څنګه کوې منم سندرې دي نو څنګه کوې منم د شونډو یادول ښه نه دي چې خوندورې دي نو څنګه منم د شونډو یادول ښه نه دي چې خوندورې دي نو څنګه کوې دا چې د زړه په کور کې مینه ساتو د اور به څرې دي نو څنګه کوې دا چې د زړه په کور کې مینه ساتو د اور به څرې دي نو څنګه کوې غوږ به پر نیسو که غمیږي که نه د ده خبرې دي نو څنګه غوږ به پر نیسو که غمیږي که نه د ده خبرې دي نو څنګه کوې دا چې صفت ته ښکلو ښکلو کوو جنتي حورې دي نو څنګه کوې او دا چې صفت د ښکلو ښکلو کوو جنتي حورې دي نو څنګه کوې خدای د یو چا د رویه کړې محبوبې وچې ډبرې دي نو څنګه کوې خدای د یو چا د رویه کړې محبوبې وچې ډبرې دي نو څنګه کوې بهار د عشق په تار کې بیا پیودلې دا ملغلرې دي نو څنګه کوې د توجه څخه مننه. تنها صاحب تنها نه یم ټول هیواد را سره ناست دی خاموشي ده او ستا یاد را سره ناست دی الله دې په ډوډۍ پسې لېږلی په کوټې کې مولاداد را سره ناست دی ډرامه یو څه بې خونده راته ښکاري ناظر مړ دی رحیمداد را سره ناست دی له دښمنه یې ساتلی یم په نره یو تکړه سیف الجهاد را سره ناست دی. له ښاغلي بهار صاحب څخه ډېره مننه چې په ښایسته غزل یې ونازولو. د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي عباسین خیبر صاحب ته بلنه ورکوو تر څو چې لوېدلی یم له تخته انتظار سه زما ستړې زما بخته انتظار سه چې لوېدلی یم له تخته انتظار سه زما ستړې زما بخته انتظار سه که میرویس ته زمانې راڅخه غواړې که میرویس ته زمانې راڅخه غواړې راته ودرېږه وخته انتظار سه ستا د کلي غمازان راپسې ګرځې ستا د کلي غمازان راپسې ګرځې زه درځمه څه ناوخته انتظار سه ته به هم ټکی په ټکی حساب راکړې عمران خانه ته به هم ټکی په ټکی حساب راکړې عمران خانه چې دې درسمه تر تخته انتظار سه زموږ تاریخ تا ته معلوم دی ته پوهېږې
زموږ تاریخ تا ته معلوم دی، ته پوهېږې هره کرښه مو د سخت انتظار ستا اباسین خیبر په خپل وطن کې شاد کړې، دشمنان دې سي بدبخت انتظار سه. زه هم په خپل وار سره ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو، کارکوونکو، خبریالانو، ټولو د سکون راډیو ټولو مشرتابه ښاغلي نصرت صاحب ته ټولو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم. هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یې او د اختر شپه به یې په خوښۍ او خوشحالۍ سره راپیل کړي. نو زه یو څو بیتونه نور وایم ستاسې د ټولو په اجازه باندې. وایي وهلې مې له درد ډکه سلګۍ ده، ربه خیر کړې، ورانېږي مې د زړه ټوله نړۍ ده، ربه خیر کړې. وهلې مې له درد ډکه سلګۍ ده، ربه خیر کړې، ورانېږي مې د زړه ټوله نړۍ ده، ربه خیر کړې. راوړی د یادونو سمندر یم داسې ځای ته، راوړی د یادونو سمندر یم داسې ځای ته، غرقېږي مې د ژوند لویه بیړۍ ده، ربه خیر کړې. په دې توره تیاره کې اوس د چا لاسونه ګیر کړم، په دې توره تیاره کې اوس د چا لاسونه ګیر کړم، ټالۍ وهي زنګېږي دنیاګۍ ده، ربه خیر کړې. د ژوند ورځې مې ورځ په ورځ کمیږي او تېرېږي، د ژوند ورځې مې ورځ په ورځ کمیږي او تېرېږي، زنځیر غوندې خلاصېږي یې کړۍ ده، ربه خیر کړې. او زه هم د اباسین خیبر په شان ورپسې ګرځم، زه هم د اباسین خیبر په شان ورپسې ګرځم، تر اوسه لا ګل سوې نه غوټۍ ده، ربه خیر کړې. وهلې مې له درد ډکه سلګۍ ده، ربه خیر کړې، ورانېږي مې د زړه ټوله نړۍ ده. ستاسې په اجازه یو څو بیتونه نور راسره دي. وایي راتوی مې سوې د وشکو قافلې در څخه ولاړم، دعا کوه اغلې شایستې در څخه ولاړم. حاجي صاحب وایي نور څه به درته ووایم ستړې زندګي ده، نور څه به درته ووایم ستړې زندګي ده، راوګوره د سرای تر دروازې در څخه ولاړم. زما په انتظار که پر تا تېر سوله کلونه، یاسین صاحب زما په انتظار که پر تا تېر سوله کلونه، ما هم کړي بې شماره شبګیرې در څخه ولاړم. او یادونه به دې ساتم او یادونه به مې ساتي، یادونه به دې ساتم او یادونه به مې ساتې، چې ونه کې په توره شپه ګیلې در څخه ولاړم. زموږ د مسافرو ژوند ته ګوره چې تېرېږي، برکت صاحب زموږ د مسافرو ژوند ته ګوره چې تېرېږي، په زړه وي بلا بلا کیسې در څخه ولاړم. او یو وخت به اباسین خیبر مړ سوی وي، له غمه مزار ته به یې اوښکې تویوې در څخه ولاړم. د توجه څخه مننه. کلک لکه ډبره دی دا ستا زړګی، هېڅ دې رحم نه کوي پر ما زړګی، ښکلو ته تقریر د یارانې کوي، انت خدای ورکړی د ملا زړګی. ډېره مننه له خیبر صاحب څخه. ښاغلی محبت صاحب راځه. سایل صاحب دا تصویر خو دې له تا نه هم ښایسته دی ستمګره، ستا د تلو وروسته مې وجود ذره ذره دی ستمګره. او هغه رقیب چې تا یې مخ ته د تلو ډار درلودلی، هغه رقیب خو نن په تا پسې لمبه دی ستمګره. تصویر دې پرېښوئ خو زما په اړه هېڅ نه وایه، د محبت باچا خو زړه دومره خفه دی ستمګره. سلامونه مې ومنئ، هیله ده چې رک روغ خوښ خوشحاله د صحت او عافیت جامې به م په تن وي. د نیکمرغه لوی اختر مبارکي د افغانستان غویر او مجاهد ولس ته وړاندې کومه. خدای دې وکړي چې اختر به په خوښۍ را پیل کړی وي. ځانګړې مننه د نصرت صاحب چې داسې اختریزم شاعري راته جوړه کړې وه. زه یو څو بیتونه درته وایم او زما ځینو ملګرو لکه صدیق الله صدیقي، زین الله ذهني او بریالي شاهد صاحب ته ډالۍ چې د زړه له درده ژاړي او هیڅ لار ورسره نسته، د یار جامې ګنډي خوستن او تار ورسره نسته. زما د هیرولو سوچ بار چاته ورځي، خو زما د هیرولو هیڅ اختیار ورسره نسته. او اختر کې یې لاسونه تر بندو پورې سره کړي، اختر کې یې لاسونه تر بندو پورې سره کړي، اختر کې هر څه سته خو یو خپل یار ورسره نسته. غزل کې مې د سوي زړه داغونه دي راوړي، غزل کې مې د سوي زړه داغونه دي راوړي، غزل کې مې د مینې په نوم کار ورسره نسته. او ملا صاحب د تعویز اثر دې نور در سره پټ کړه، ان صاحب ملا صاحب د تعویز اثر دې نور در سره پټ کړه. ملا صاحب هم دا وایي چې زړه صبر کړه وفا ورسره نسته. او زما د محبت باچا زړه چا ورخفه کړی،
زما د محبت باچا زړه چا ورخفه کړی نور هر څه ستا خو یو د یار خندا ورسره نسته. څو بیتونه نور دي چې یو چا د مینې په نوم داسې یو کیسه جوړه کړه نصرت صاحب زه پرې مین شم او هغې بیا ننداره جوړه کړه. یو چا د مینې په نوم داسې یو کیسه جوړه کړه زه پرې مین شم او هغې بیا ننداره جوړه کړه. او یو څوک زړه خوري او ځان وژني منم یار به لري. یو څوک زړه خوري او ځان وژني منم یار به لري. بلا وهلي دې اختر کې خپل څېره جوړه کړه او ما ویل ښکلو سره ژوند به لږ څه ګران تمام سي. ښکلي خو نه وه مګر ځان ته آینه جوړه کړه. ما ویل ښکلو سره ژوند به لږ څه ګران تمام سي. ښکلي خو نه وه مګر ځان ته آینه جوړه کړه. او نصرت صاحب حالات بدل شو مګر زه لا په خپل حال پاته یم. مینه یې پرېښوله اوس یې میخانه جوړه کړه. حالات بدل سو مګر زه لا په خپل حال پاته یم. مینه یې پرېښوله اوس یې میخانه جوړه کړه. او په دې غزل خو زما زړګی کټ مټ ذره ذره شو. په دې غزل د محبت باچا کیسه جوړه کړه. وروستی مې ژوند دی او وروستی مې هره ساه ده اشنا. اوس مې د ژوند هره صحنه راته بلا ده اشنا. وروستی مې ژوند دی او وروستی مې هره ساه ده اشنا. اوس مې د ژوند هره صحنه راته بلا ده اشنا. او په خوله چې څه وایي په زړه کې هېڅ ښه نیت نه لري. د مطلبي جانان د لاسه مې د زړه څنګه ژړا ده اشنا. ارشاد صاحب د چا واده دی او یو څوک په غمو بار بار ګرځي. له هغې ورځې مې سم ژوند د اور سزا ده اشنا. او آن صاحب دا راته مه وایه چې مینې انتظار نه لري. دا راته مه وایه چې مینې انتظار نه لري. زما خو ژوند له انتظاره څه تباه دی اشنا. او نصرت صاحب خالقه څو تر څو مین په غمو بار ګرځوي. خالقه څو تر څو مین په غمو بار ګرځوي. محبت ځان وژني او یو څوک بیا په خندا ده اشنا. له توجه څخه مننه ژوندي اوسئ. ان صاحب یار مرور دی چې د لاس مې تحفه نه اخلي. دا څه قصور دی چې مې نوم پر خوله ښایسته نه اخلي. دا مو کلتور دا مو رواج دا عنعنات زموږ بې غلبلو د یوه کوره جنازه نه اخلي. دې نجاتمل ته خدایه داسې مرګی مه ورکوي چې د شرمه څو قدم پر هدیره نه اخلي. د ښاغلي محبت صاحب څخه ډېره مننه. ځوان شاعر ښاغلي ادریس تنها ته بلنه ورکوو تر څو خپل شعر راته ښاغلی. اختر د ټولو مبارک څه که مسافر وي که د یار په څنګ کې وي. زه هم په خپل نوبت سره مینه سلامونه تاسو ټولو ته وړاندې کوم په دې هیله چې د خیر او خوشحالي به رارسېدلي یاست. او د اختر مبارکي ټولو اورېدونکو ته وایم. زه ډېر شنونه نه وایم دا چې وخت کم دی نو یو څو بیته وایم چې دا وطن ودان دی وي او تل دی وي. دا وطن ودان دی وي او تل دی وي. ګران افغانستان دی وي او تل دی وي. دا وطن ودان دی وي او تل دی وي. ګران افغانستان دی وي او تل دی وي. زړونو ته درمان دی وي او تل دی وي. هر چا باندې ګران دی وي او تل دی وي. او ځای د میړنو پرګنو خلکو کور د مسلمان دی وي او تل دی وي. بدو بدو سترګو او له بد نظر یاره په امان دی وي او تل دی وي. بدو سترګو او له بد نظر یاره په امان دی وي او تل دی وي. زموږ پر پاکې خاورې او وطن قایم دا سپین طالبان دی وي او تل دی وي. زموږ پر پاکې خاورې او وطن قایم دا سپین طالبان دی وي او تل دی وي. او ای ادریسه تل چې صفت لیکي داسې شاعران دی وي او تل دی وي. دا وطن ودان دی وي او تل دی وي. ګران افغانستان دی وي او تل دی وي. د کلو رنځور یم خو مړ نه یم. نصرت صاحب د کلو رنځور یم خو مړ نه یم. زه پښتون د غم انځور یم خو مړ نه یم. د ښار هر ښکلی مژدي په زړه سکروټه په اور سوځم بل تنور یم خو مړ نه یم. له دې خولې سره دې سایه کوه پام چې خان صاحب ستا مزدور یم خو مړ نه یم. او ان د دا خلک به کله ما په دار کړي په دې خلکو کې منصور یم خو مړ نه یم. ډېره مننه. د مشاعرې وروستی شاعر دی هغه ته بلنه نه ورکوو. ډېره مننه ګران ملګري او خوږ ملګري احسان الله ذهین صاحب راځي او شعرونه راته وایي. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله در ښه به یاست. د اختر مبارکي هم درته وایم. ملګرو ښه ښه بیتونه وویل نصرت صاحب. زه به یو غزل درته وایم
یو یار لرم نو د خپل زړه په تاوان یې ساتم زه چې یار ساتم د مینې په باران یې ساتم دومره هم نه یم بې وفا چې هغه نه یادوم هغه که نه وي مګر دا د تصویران یې ساتم اوان صاحب د خزان باد به زما غیر کې ونه وهي د سپرلي ګل دی د سپرلي د ګل په شان یې ساتم او نصرت صاحب د یوې مور دا خبره مې بیخي خوښه سول ویل یې یو بچی ساتمه خو انسان یې ساتم د یوې مور دا خبره مې بیخي خوښه سول ویل یې یو بچی ساتمه خو انسان یې ساتم زه هینه ستا د پاکې مینې احترام به لرم ته دې زړه راکړه زه واده کوم چې ځوان یې ساتم او اختر خو راغلی یار را نغلی چې یار مې نه وي اختر څه لره کوم مننه چې پوره کوی نه سې واده نو بیا واده مه کوه داسې په دوه مخه جانانه ګزاره مه کوه د جنت هورې د ښایست ته رسېدلی نسي د دنیا هورې ته پر مخ باندې سپېده مه کوه او پرېږده چې ستا دا بېهوسي دې ښه زره زره کړي خدای ته هم خپل د بېهوسۍ په باب کې سمه کوه او که د دولت په خاطر غوښتل یې نو هو مه کوه که یې د مینې په نوم غوښتل یې نو نه مه کوه بیت پکښې دی شعر دې د ښکلو په ستایلو باندې ښه سنبال کړه خان صاحب شعر دې د ښکلو په ستایلو باندې ښه سنبال کړه مګر د هر ښکلي پر حسن تبصره مه کوه او دلته دا ناس خلک د عشق په زنځیر نسې تړی که زما منې دلته د مینې زمزمه مه کوه او ذهنه خپله غلطي دې پر خپل ځان اړوه ذهنه خپله غلطي دې پر خپل ځان اړوه ذهنه هر ځلې پر ما باندې غصه مه کوه مننه ژوندي اوسئ نصرت صاحب د عشق دریاب یا سمندر ته یو سړی چشي دی د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چشي دی د عشق دریاب یا سمندر ته یو سړی چشي دی د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چشي دی د لیلا سترګې اثرناکه د تاثیر هچوي و ښکلي حسن ته بېتابه لیونی چشي دی زړه سوان صاحب پر پاکه مینه به نو خود عاشق تر داره درومي پر سر د یار شمال بایلي نو بیا مرګی چشي دی اشنایه ستا په خوله چې وزم د دې ښاره څخه چې خپل خپلوان دلته پرېږدم نو پردی چشي دی اشنایه ستا په خوله چې وزم د دې ښاره څخه چې خپل خپلوان دلته پرېږدم نو پردی چشي دی د مینې جنګ کې بعضې وخت ککرۍ سي ماتې وسیک صاحب د مینې جنګ کې بعضې وخت ککرۍ سي ماتې پر څه خفه یې ټول دې مات څه یو بنګړی چشي دی نو ګرانې پر حسن دې زه هېڅ نیوکه نه لرم ګرانې پر حسن دې زه هېڅ نیوکه نه لرم چې د مخه ګل شرمېږي سور غمی چشي دی زما نجاتمل چې میلمنې سه د الهام ملکې چې د اشنا سترګې ستایلی سم تندی چشي دی نو ډېره مننه د زعین صاحب څخه بیا هم په زړه پورې غزلونه راواړول ښاغلی هان صاحب راځي او خپل غزل راته وایي ښاغلی هان چې نه کوي خبرې لکه بد نو څه پرې وکړم آخر به مې خوړلې وي د یار ټول تصویرونه چې نه کوي خبرې لکه بد نو څه پرې وکړم آخر به مې خوړلې وي د یار ټول تصویرونه زما د پښتانه ښکلا په درس جهان کې نسته که هر څو پسې وغواړې د مصر بازارونه مننه زما د پښتانه ښکلا په درس جهان کې نسته که هر څو پسې وغواړې د مصر بازارونه نو څنګه به دا څو یاران له غېږې نه جلا کړم وحیدي صاحب نو څنګه به دا څو یاران له غېږې نه جلا کړم اسانه نه بیلیږي د وجود څه اندامونه په ژوند کې که څوک په ژوند کې که ونه ګالي بې شمېره تکلیفونه په ژوند کې که ونه ګالي بې شمېره تکلیفونه هغه خلک دې نه ویني د ښې ورځې خوبونه او خالي لاس چې روان یم ځان بدرنګه راته ښکاري خالي لاس چې روان یم ځان بدرنګه راته ښکاري لاسو کې راسره وي باید ان د کتابونه لاسو کې راسره وي باید ان د کتابونه له ټولو ملګرو ډېره مننه چې نننۍ مشاعرې کې زموږ سره ګډون کړی و نننۍ مشاعره د سکون راډیو په انګړ کې جوړه سوې وه چې ښاغلي میراجان چمتو صاحب ګیلمن خاکسار صاحب عبدالهادي یاسین صاحب وکیل احمد زیدي صاحب نیک محمد ولسمل صاحب نورګل زړسوان محمد اکبر پیروز سالم محمد وزیری رحمت الله رحمانی نورلا رشاد اختر محمد هیوادمل عبدالکریم دلسوز علاودین سراجی
ساحل مینفال، ساحل محمدي، حیات الله سرحدي، شاکر احمد تنها، محمد خان زاهدی، ځوان تکل، صبغت الله برکت، اباسین خیبر، محمد داود محبت، ادریس تنها، شفیع الله نیکمل، معزالله معاذ، مولوي ایاز صاحب او ښاغلي احسان الله ذهین صاحب را سره ګډون کړي وو. له ټولو شاعرانو له راتګ څخه ډیره مننه. نو په وروستۍ کې له ټولو ګډونوالو څخه بیا هم ډیره مننه. دا ځانګړې مشاعره وه د اختر په پار چې د سکون راډیو په نوښت جوړه سوې وه او تاسې د سوشل میډیا ترڅنګ د سکون راډیو څخه واورېدل.